السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې روغ جوړ وئ. دوستانو خپل آډیو نه ویډیو جوړه کړئ او ویډیو کې خپل تصویر ولګوئ. بوفر سټایل کې ډېر مزه به درکړي. ډېر زبردست ټیپس دی دوستانو، ویډیو پوره وګورئ مکمل طریقې سره پوه شئ. براشئ پلی سټور کې به ولیکئ AV پلیر AV پلیر صحیح دا به سرچ کړئ. دا پلیر راته راشي AV میوزیک پلیر لایټ صحیح ده 4.0 ریټ دی 1 میلیون کسانو ډاونلوډ کړی دی. دا چې اوپن کړئ نو داسې دغه به درته راشي، دا به ایلو کړئ صحیح ده. دا چې ایلو کړئ دا به ایګري کړئ صحیح ده. او چې کومه ګانا باندې تاسو دا دغه پرېږدئ تصویر نو هغه ګانا به راواړوئ. دا به ستاسو فون والا ټولې آډیو ګانې دلته راغلي صحیح ده. زه دې ګانا باندې پرېږدم صحیح ده. دا چې کلیک کړئ نو دا درې کرښې دا به کلیک کړئ صحیح ده. دا چې کلیک کړئ نو ویژوالایزر دا به کلیک کړئ صحیح ده. ویژوالایزر به کلیک کړئ بیا به دلته راشئ دا ښځې ټاکي نه دا به کلیک کړئ صحیح ده. دا چې کلیک کړئ نو اوس دې کې تاسو چې کوم دغه خوښ وي کوم شی تاسو ګانې سره پرېښودل غواړئ صحیح ده. اوس فرض کړه زه دا پرېږدم ټیک ده یا دا فرض کړه دا پرېږدم غانې سره صحیح ده. نو اوس په دا پنسل کلیک کړئ. دا پنسل چې کلیک کړئ نو دې کې به دا ایمیج کلیک کړئ صحیح ده. ربیم فیوم صحیح ده. دا پنسل به کلیک کړئ صحیح ده او دا ایمیج به کلیک کړئ نو دا به هغه تصویر سلیکټ کړئ. دا ایمیج به کلیک کړئ دا چې کلیک کړئ نو لاندې به راکوشئ دا ایکسپټ ریشو چې کوم دی کیپ ایکسپټ ریشو دا به ختم کړئ. دا ټیک به ختم کړئ صحیح ده. او را به شئ دلته کې دا ایمیج به کلیک کړئ. دا ایمیج چې کلیک کړئ نو دلته کې به پک ایمیج ووایئ صحیح ده. تاسو سره چې کوم دی تصویر وي هغه به اور اوپن کړئ. کوم تصویر شاته بیکګراوند لپاره ورکوئ که نه نو هغه تصویر به اوپن کړئ صحیح ده. ما دا تصویر شاته بیکګراوند لپاره ورکړ صحیح ده. بیا به چې کوم دی بیک لاړ شو او بیک چې کوم دی دا بل ایمیج چې کوم دی دا ایمیج به ووهو د موشن بلر افیکټ نه چې کوم دا ایمیج دی دا ایمیج به کلیک کړو صحیح ده. دا ایمیج چې کلیک کړي نو دلته کې به اوس راشو د دې هم چې کوم دی ایکسپټ ریشو چې کوم دی دا به ختم کړو. دا ټیک به ختم کړو او دا ایمیج چې کوم دی دا به کلیک کړو. دا کسټم ایمیج چې کوم دی دا به کلیک کړو صحیح ده. اوس پر راشو پیک ایمیج به ووهو فرض کړو دا تصویر ورکوم صحیح ده. صحیح شنو. اوس په بیک راشو او دا چیک کوو څنګه لګي صحیح ده. دا به دغسې وي. که شاته دا بیکګراوند چینج کړی ته چې یاره زه بل بیکګراوند ورکړم نو همدا پنسل به کلیک کړي صحیح ده. او دا به کلیک کړئ او دا ایمیج به کلیک کړئ. ایمیج کې به لاندې راکوشئ دا کسټم ایمیج به کلیک کړئ دا یو او بیا به پک ایمیج ته راشو دې ته صحیح ده. دې کې دا اوس فرض کړو دا تصویر ورکوم صحیح ده. دا چې هر یو تصویر والا شاته ورکوئ صحیح ده. دا اوس دا به دغسې ستاسو ګانا صحیح ده. به بیا دلته کې پاس دی ډاونلوډ ته به راشئ د هغه شي نشان دی دا به کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ او دلته کې کم سایز کې ته دغه جوړول غواړې که نه نو سایز به ولې دلته کې وړوکی کم سایز لږه چې کم از کم دا به کلیک کړئ
دا چې کلیک کړئ نو دې کې ټولو کې وړوکی سایز چې کوم دی 720 دا به کلیک کړو صحیح ده 720 په کلیک کړو او بل چې چېرته یې سټور کوئ نو هلته به یې سټور کړئ صحیح ده ایس ډي کارډ مې کلیک کړو او اوس چې کوم دی واپس به بیک راشو او دا ډاونلوډ کلیک کړئ او دا ایکسپورټ به ووهئ نو دا به کنورټینګ سٹارټ شي دا غانا به تصویر به پې د غانا باندې شروع شي دوستانو که ویډیو مو خوښ وي نو پلیز ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ